چې یهود نسوارا په دې پوه شو چې کمال د دې کتاب دی. بلال نم قهرمان جوړ، صہیب رومی نم قهرمان جوړ، خبیب نم قهرمان جوړ، ورور ابو هریره هم ترزن، عبدالرحمن بن عوف هم لوی سرباز، خالد بن ولید خواس پخوانت تکڑو، اور ابو عبید ابن جراح هم لوی شاہین سرباز. څه کیسه ده پوه شو چې کمال په دې کې. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سترګې پټې کړې مبارکې او دنیا نه تشریف یوړ او ورپسې ابو بکر تګو دو خوارې وکړې او کرتے کرتے چې عمر راغې او کله چې پارس والو نو بس خلک پوه شول چې قرآن و زمونږ پوزې ته راورسېده، قرآن زمونږ کورونو ته راورسېده. نو هغوی دشمني پرېښوه، هغوی د دوستۍ جامې واچولې او د قرآن د وهلو دپاره قرآن نه بهر دین جوړ کړ. رسول الله فرمایلی دي، رسول الله فرمایلی دي. نو د مسلمانانو رسول الله سره مینه وه او د قرآن خلاف د رسول الله په نوم دومره روایات جوړ کړل چې امام بخاری په خپله وایي چې 2 لاکو روایاتو کې ما صرف 2,000 روایات غوره کړل، دا نور ټول منګړتو. امام مسلم 2.3 لاکھ روایاتو کې دقه مسلم ولیکلو، بیا هم ته نه دنیا بلا شی ګډوډي شن پکې راغی. دا د پیغمبر په نامه باندې داسې دین جوړ کو چې نن وړوکې نه وړوکې سړی قرآن نه پیژني. حدیث مبارک مفهوم دی او حدیث مبارک کې داسې راغلی او داسې رسول الله د یو قول مفهوم دی. ښځو هم زده کړي دي، چرګ هم زده کړي دي، ماشومان هم زده کړي دي. چېرته د یو ذلیل مسلمان خولې نه به ته وانورې چې د الله تعالی د آیت دا مفهوم دی، د الله تعالی دا حکم دی. وابای قدر نورې روغ د جمعې تقریر واوره اوتې باوتې، روغ درس واوره اوتې باوتې، روغ ورځ در بیانونه واوره اوتې باوتې، تعلیمونه واوره اوتې باوتې، ته به پکې د الله حکم قدر ونه ګورې. رسول الله فرمایلی دي او حدیث مبارک کې راغلی دي یره چې د پیغمبر پاک ارشاد مفهوم دی بس کې د حدیث دی او حدیث دی او حدیث. بل سړیو د بل نه پوښتنه وکړي د پلار دی څه نامه ده؟ دا ورته چې زما د پلار نوم دی یعقوب. وی والله زما پلارم یعقوب نامه وه خو دومره اوږده نه وه. قسم په خدای پیغمبر په موږ هم ګران دی، دشمني زموږ هم ورسره نشته. قسم په خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم رشته ویناګانې موږ ته هم ګرانې دي، خو یعقوب دا نشو منلی. هر شي کې حدیث، هر ځای کې حدیث، په هره خبره حدیث، د قرآن آیت د پاسه حدیث، قرآن کې یوه خبره موجوده ده بیا هم پاسه حدیث. داسې نشو منلی چې الله تعالی پکې بالکل ورک شي، د الله کلام پکې بیخي غیب شي، د الله آیتونه پکې سر وخوري او بس خبره ده بر آیت وایه او لاندې 500 حدیث پیش کا. ته تفسیر ابن کثیر وګوره د الله خبره پکې ښکاري، بره 2 آیته لیکلي لاندې به 3 پاڼې چې کوم دی د حدیثو نه ډکي. قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله. هلکه زما رسول الله یو ټکي په باره کې 1000 خبرې څنګه کوي؟ او بهرحال هغوی ته پته ولګېده چې کمال ټول په دې شي کې دی. لہذا دا شی د مسلمانو د لاسه چې وانغستی شي دا مسلمان نشي وهلی. او وروره 3مه صدي چې څنګه شروع شوه دا شی د خلکو د لاسه واغست. لاس کې ولا بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، شیعگانو ته اصول کافی، من لا يحضره الفقيه او الاستبصار او پلانکې او پلانکې راغو ته کتب 4 ورکړل، موږ ته کتب 6 راکړل او په غمې واړو. بیا په دې باندې صبره ونه شوه. ډېره له یو پکې امام اعظم جوړ کو، بلې پکې امام شافعي جوړ کو، بلې پکې امام مالک جوړ کو، بلې پکې امام احمد ابن حنبل جوړ کو. 4 خدایان بیا نور راغلل. اوس هم خدای څوک نه مني، حنفي، احناف، امام ابو حنیفه مې. بیا ورکې دیوبندو بریل جوړ کو، په هغې هم صبره ونه شوه. هغې نه وروسته یې پکې پنجپیر و غیر مقلد جوړ کو، په هغې هم صبره ونه شوه. بیا یې پکې دا تحریکونه او دا پلانکې تحریک، دا وروره
تحریک دی او دا تحریک طالبان دی او دا تحریک مستقیم دی او دا جماعت المسلمین دی او جی دا امارت اسلامی دی او جی دا داعش دی دا چې کوم دی معتمر اسلام دی او دا چې کوم دی لشکر پلان بولو شیان دی جوړاوه ورپسې ګرځه زما دی د الله په ذات قسمي چې مسلمان په یو ځای کېنوي چې ستا پې سر وخوږي مسلمان په یو ځای به هله کیني چې د چا مشر یو زمون که خدای یو وای موږ به ټول په یو ځای ناست د یو خدای بندگان به څنګه په یو ځای نه کېږي یو سړی دی د هغه لس زامن دي چې تر څو پورې دا زامن د دې سړي زامن دي او دې زامنو کې پلار نه دی جوړ شوی دا به د پلار نافرماني وکړي دا به لس واړه په یو قدم کینی په یو قدم به پاسي دا د یو پلار زامن دي خو که دې کې کم یو د پلار نه پلار شو نافرمانه شو نو پلار به وایي چې دلته کینو دا یو به وایي چې هلته کینو موږ د یو خدای بندگان یو نه زموږ خدایان ډېر دي زه د خدای خبره وکم او ته چې کوم دی د مدینې منورې صلی الله علیه وسلم نه د خدای جوړ کړی دی د هغه خبره د خدای په مقابله کې راته ودرېږي حدیث کې راغلی دي هلکه قرآن وایي چې انک میتون و انهم میتون قرآن وایي چې اموات غیر احیاء دا مړه دي ژوندي نه دي قرآن وایي چې لا یسمعوا دعاءکم دا نه اوري خبره ته وایي چې نه چې حدیث کې راغلی وي چې لرې نه درود چې کوم دی داسې وي او نږدې نه درود داسې وي احیاء یصلون فی القبور هلکه قرآن دا وایي او د ځمکې انا لله و انا که هغې نه دې بیا راخلاص کړم بیا په دیوبند ور وخېږي بیا چې د هغې جوابونه دله کوم بیا وروره په شیخانو ور وخېږي زه چې تا کم توت نه راکوزوم بل توت ته خېږي تا تر اوسه دا ونه وي چې د الله د مقابلې په مخ کې به بس ودرېږم او وبیم چې الله خبره ټیک ده نه نو هغوی زموږ د لاسه قرآن واغست بزرگوں نے فرمایا دانشوروں نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا دا د نیکانو خلقو نمونه راواغستل او پدی مینا باندې چې کوم د موږ نه الله هیر نو بهرحال خبره مې دې پورې کوله چې قرآن یو معتبر کتاب دی د دې هر لفظ د سمندر نه زیات جوهر دی خو مسلمانانو ته څه وویلی شول چا چې د قرآن تفسیر د ځان نه وکړه دا کافر دی نو ولې دا تبري دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر کړی دی چې په درېیمې صدۍ کې و دې نه پیغمبر علیه صلات وسلام 200 کاله مخکې وفات دی د پیغمبر علیه صلات وسلام نه تفسیر زده کړی د ځان نه دی کړی دا تفسیرونو کې چې کومې رائے دي دا رائے د ځان نه دي دا امام مجاهد امام سدي چې کوم څه وایي ولې هغوی د رسول نه اورېدلي دي که ته وایې چې اورېدلي دي بیا په یوه خبره بله خبره کې اختلاف ولې دی که کوم سړي د رسول نه خبره اورېدلې ده بل ته خلاف کوي بیا خو بل ته کافر ووایه د رسول الله خبرې نه خلاف کړی نه جی موږ به پکې غور نه کوو نه جی دا ترجمه دا دې سده ترجمه نه دا د دې آیاتونو کې ثواب دی او چې دقسې شو زه هم درته وایم چې ګوره ښه ګډه لال کې وږی وې دا به خورې نه صرف بویاوی او بس په دې سړی چربېږي خورې به یې نه په ایمان ژوندی به پاتې شي تا ته دا چاوي چې یو سړي په معنی په یو شي ځان نه یم ډه پویم ماله به ثواب میلاویږي دا مسلمان به زه کله پویم تر کومه وخته پورې به زه دغسې ناکام وم قرآن د پوهې کتاب دی نو مسلمانانو نه قرآن څنګه واغستو خبردار دا ډېر عظیم کتاب دی نو 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 د علماو ته تاسو به ګوتې نه وروړئ نو 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 د دې ترجمه کفر ته به وځي په دې قرآن څه نو نو بس په دې علما ښه پوهېږي او لوی لوی علما ښه دا زموږ نه دی نو 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 بس لارې کېږده او داسې ورته قرآن نه دغسې لرې کړو دومره محترم کړو قرآن یې دومره محترم کو چې ورته ویوي چې یو میله پورې به ورنږدې کېږي نه هلکه په ایمان یې دغسې وکړه کوی نه که بېعزته هم نه دی کړی احترام سره یې موږ نه واغسته لکه یو سړي ته چې واده وکړي یو سړي وي ښځه کړې وه بیا ادبي مافزنه خبرې مې خولې ته راشي ناکامه به یې کوم یو سړي ښځه کړې وه د قرآن حافظه وه نو هغه به چې د شپې اراده وکړه ښځې به ورته وایي چې لرې شه خدای دې غر که په قرآن باندې
بیزتی د قرآن نه کې زما سینه کې خو قرآن دی سړي ووایي چې دا په څه غم واوښتې دې ته خو وله چې رښتیا خبره ده بیا به داسې یو 2 ګنټې پس خبرې اترې به وکړي بیا به زړه کې ووایي چې دا ښځې سره داسې لږ نو چې څنګه به وخوځېدو هغه به ودوی چې کافر کېږي سینه کې مې قرآن دی داسې برابره نه شي هسې ته په ایمان ووایه دا ښځه چې دا وایي چې زما سینه کې قرآن دی مه رانږدې کېږه دې دا خاوند سره ښه کول که بدې کول بدې کول خو د ښو په ژبه کې کول بدې کول خو د ښو په ډایلاګ کې کول دقسې موږ سره زړو زمانې چې د کم خلق وایي چې اسلاف سلف صالحین دغو موږ سره دقسې بد کړي دي په خواږه خوله کې نو قرآن خو ډېر لوی کتاب دی ته به نه نږدې کېږي نو دا د هر سړي کار خو نه دی که نه وروره په دغه طریقې باندې موږ قرآن نه دومره لرې کړي یو چې زه اوس دې قرآن ته خلق راغواړم او د قرآن درس ته خلق راغواړم 2020 کې زه ورمړو ته راغلی یم او تقریبا چې اوس 5م کال روان دی 6م یا 5م ما تر اوسه پورې دا وګوره دا شمار که څو کسان دي چې درس ته کښېني دا د مینې کتاب دی دا به څوک ووایي چې دې سره د مسلمان مینه شته په ما به دا خبره ونه منې دا د مسلمانانو مبغوض کتاب دی مسلمان دې سره بغض لري دا لور نه لاندې دی دا زوی نه لاندې دی دا مولا نه لاندې دی دا خیرات نه لاندې دی دا هغه مستحب روجې نه لاندې دی دا ذکرونو نه لاندې دی دا تسبو نه لاندې دی ته ما ته د دنیا او د دین یو وړوکی حکم وښایه د هغې نه هم لاندې دی